ته به داسې وکړې اول به د امازون ویب سایټ ته ور داخل سې amazon.com وینې دلته نوشته دی amazon.com به نوشته کې خپل اکاونټ ته به ور داخل سې اکاونټ ته چې ور داخل سولې ښه دلته په دا لوړ سر کې ستا نوم ښکاره کوي وایي هلو متیولا فور ایگزامپل پر هغه باندې چې دا ماوس چې مازې پر راولې دا منیو خلاصېږي په دې منیو کې به راسې orders ته orders your account orders دا orders ته چې رالې دا ښکاره کوي چې تا څه شي رانیولي دي ښه ما مثلا یوه دانه اونګ رانیولی دی ستا هغې به دلته دا بایسکل در ښکاره کوي ښه په دا ځای کې به ته دلته return or replace item باندې به کلیک وکړې پر دې چې دې کلیک وکړئ دی درته وایي ښه ته دا ریټرنوې د چیش په خاطر یې ریټرنوې ته ورته ویلی سې چې پروډکټ دا باکس چې راورسېدی ماتو زه ضرورت نه ورته لرم نور یا item arrived too late یا په هغه ویب سایټ کې چې هغه رقم ویلي و هغسې نه دی ته به دغه انتخاب وکړې inaccurate website description دی به درته وایي څه شی دی چې دی ورې ویلی دی دا دوام آپشن دی درته وایي has the product been removed from its original packaging ته به ورته وایي packaged open and product used و دا به ورته انتخاب کې اول به دغه انتخاب کې inaccurate website description دوام به ورته انتخاب کې packaged open and product used دلته به نوشته کې battery life too short ببینه battery life too short دا چې ورته نوشته کوي دوهم شی به دلته continue باندې به کلیک وکړي پر continue چې دې کلیک وکړي دی څه شته ته وایي دی درته وایي replace with the exact same item که غواړې چې موږ بېرته بله دانه در واستو دغه آپشن به واخلې که refund to your Amazon account balance ته به دغه آپشن واخلې دا آپشن چې واخیستې دی refund to your original payment method refund to your original payment method معنا دا چې دی ستا پیسې هغه اوریجنل کارت باندې چې تا پیسې ورکړي دي بېرته هغه کارت ته وراستی پر دې باندې به کنټینیو کلیک وکړې کنټینیو چې دې کلیک وکړي دی درته وایي کوم ځایو ته وروړلی سې ته به دلته دا اکسپینډ کې ښه دغه وینې UPS د UPS store drop off د UPS store پر هغه چیز باندې دی پر دا ډیونشایر او میسن باندې دی د UPS store دی بیا هم درته وایم که دې نسوای پیدا کولی UPS store په انټرنیټ کې نوشته که نږدې ترین UPS store در ښکاره کوي دا ګرده هغه ځایونه دي چې ته ډراپ آف کولی سې مثلا سټیپلز ته ډراپ آف کولی سې کولز سټور ته ډراپ آف کولی سې UPS د UPS store ته ډراپ آف کولی سې دلته په دغه خاطر دا به ورته انتخاب کې او کنفرم به کې زه چې اوس دا کنفرم کړم بالا دا زما اونګ راسه بالا وایي اوکې را ریټرن یې که زه نه غواړم چې اونګ ریټرن شي زه غواړم چې هغه وساتم دا د UPS store چې دې سلیکټ کوي د دې ځای څخه به ته ورته confirm your return confirm return چې ورته وایي بیا د هغه ځای څخه دی تا ته یو ایمیل در استی په ایمیل کې یوه دانه QR کوډ دی داسې 450 دا چې د UPS store ته ورلې بایسکل به ورکې ټلیفون کې به ته په خپل ایمیل کې هغه د QR کوډ ښکاره کې دی هغه QR کوډ سکنوي بله خلاص وپوهېدلې بس دغه ویډیو دوه وارې وګوره چې سر دې په خلاص شي مګم دا باید په کمپیوټر کې وکړې په بل رقم نه کېږي